یو ښځه وه ډېره مړه وه. زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل. نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراوا نو رواں کہ بچڑی ته نو رواں. څوک څوک په دې اړ نو ټول هسې دا د جنت پاس ما ستاسو مخکې چې شروع کړی دی شاید چې دا ما غلطي کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته وګوره. یا د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت که دا ټول پاکستان ستا شي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکې نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کړي. وګورئ په سورت رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرېدی او زړه کې دې وویلې چې اوی د دې خو به خدای تپوس کوي او وروسته شوې ګناه باندې دې قدرت راغی او وروسته شو نو الله وایي دې سړي ته به انعامي زه دوه جنته ورکړو چې په ګناه قدرت راغی او ګناه نه وروسته شوې انعامي دوه جنته به ورته ورکړو. په دې جنت کې به څه فیهما عینان تجریان یو دوه چینی به یې پکې چې داسې به جاري وي چې سترګې به په کتو ورته په خوند نه مري. میوې به پکې سي فیهما من کل فاکهة زوجان. د هر قسم میوې به دوه قسمه بیا دلته د خاورو بوجۍ کې درته تکیه نه نصیب کیږي. هلته به څه چلي متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. تکیه به ویلې وي دې جنتیانو په فرشونو باندې تکیه به ویلې ده. لکه دا دلته زه باجوړ ته تللی وم نو خان سره چې میلاو شو نو ایو سړی به چې راتلو څادر به یې ځان لاندې ګوډو په ځمکه به کېناستو خان کټ کېناستو نو دی په کټ کې نه کېناسته. زه زړه کې ویارېدم چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د دې کټ ته خان خو خان دی که نه خان زمونږ د بالا معنی کې هم ډېر دي د وچې خانان په کوڅو کې سپي د لوږې مړه کېږي. نو چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د کټ نه خو چال دې ښایي ما ته یې غږ ونه کړو هر یو چې راځي څادرګان لامبي په ځمکه کې ما یو نغري غونډه بس ما تاسو کوئ ویل دلته چې خان کټ کې ناست دی نو موږ نشو کېناستی دا د خان بې عزتي ده او هغه داسې متکې ته ډډه والې وه داسې لاس کړی و ما نه یې تپوس کړی څنګه دی مولانا صاحب خیش د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم شته تا په راډیو کې خانان که نه شته که نه څنګه داسې خبرې کوي یو دلته بالا ماڼۍ کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ویلې څنګه یې ابالخیر ښه ویل ولې ما خو درنه تپوس کوم ما مې درته ویل چې ښه یم که نه دا تپوس څنګه کې څنګه یې نو باجوړ نه چې هغه زه راتښتېدلی یم بیا نه یم تللی داسې په ادب وړي نو دلته تا د سړي په مخ کې متکي ته ډډه وال نه نصیب کېږي. اول ته به څه کې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. تکیه به والې وي دې جنتي په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د ریخمو شنو او غټو نه وي. وجعل الجنتین ده الله بیا دا د جنت نعمتونه به څنګه وي تا به داسې ډډه والي کیله خورم هغه بوټي به
کیله په خپل سپیده کې او بوټی به دومره راوګد شي چې ستا د خولې له به کیله تیاره راوړي تا به لاسونه داسې انار هم بوټی به انار صفا کي او ستا د خولې له به یې راوړي. داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چېرته شته؟ په دې ټول کائنات زما دیدان یا به تو وایې چې نه زه د بوټي د لاس شی نه خورم، ما له دې خادمان سپین کې اورا دې وړي په تالي کې دې راته پیش کړي. نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې ښایسته وي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیا وي. دومره ښایسته به وي لکه ملغلرې. اوس خو ښایستهوالی اوس مونږ ښایسته نه یو نو خادمان به لا څه ښایسته او بیا چې د چا خادمان دي د هغه د شکل ته وګورئ. تاسو هر ورځ د اخبار کې ګورئ که نه دا د ملک حکومت خلک چې دي د دې بوتاړونو ته یا د خپلو شکلونو ته داسې په شیشه کې لږ ګورئ زمونږ شکلونه څنګه ورځ چې تېرېږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهرې نه د نور بناوټ ختمېږي بلکل هر سړي نه شوتر جوړېږي لږ. تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرده داسې شکل به درته په مخه رانشي چې ورته وګورې او دې خوشحاله شي په میلیونو ګرده. خو چې هر شکل در مخامخ کېږي یا به پوزه بونډۍ وي یا به خوله کې څه چلېږي یا به هغه خو څه تندر بوالي نو د جنت خادمان به داسې چې اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ته چې ورته وګورې نو ته به وایې چې ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکوي. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق جامې بیا څنګه اغوستي جامې بیا اغوستي د شنو ریخمو. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. په لاس کې به کنګا اچولي د خادمان د زرو نو چې په کوم لاس تاله تالی پیش کوي چې فروټ پکې پرې کړي دي یا روټۍ پکې تیاره ده په هغه لاسونو کې به کنګن هم اچولي او شکلونه به هم د بلغلرو په شاني. نو ته چې هغې ته وګورې هغه روټۍ نه به مور شي که نه وایي که نه خولې خو هم تپې نه وي داسې په تمه ورته ناست یې چې بس خو پړت جنت ته به ورننوځئ. خادمان به داسې یا الله ته رحم وکړي چې غلامان او خدمتګار د جنت به داسې وي چې حورې به بیا څنګه بیا الله ته وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزهدار سړي د خولې وږمه چې کومه ده د لوږې نه چې په کوم خوله کې وږمه پیدا شي الله وایي دا وږمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي. ته خو د خپله خوله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کړې داسې ورته وکړي خان بوجه دې خوا که خوله کې دې غول نیولي وایي به ورته که نه او الله څه وایي ولخلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك. د روزهدار د خولې وږمه چې ده دا ما باندې د مشکو د عنبرو نه مخه لګي. لعنت ته په داسې قوم وي چې د الله دې شفقت ته وګوره
دا الله دې رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، دا الله دې مهربانو ته وګوره، او د انسان دې بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خدا وو چې د الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته بخوا یو خبره کړې وه چې زمونږ دا قوم چې دی دا افریدی قوم دی. نو افریدی چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نه ډېر داسې جار او قربان کیږي. نو زمونږ یو خپل هغه چېرته تحصیلدار له کوارټ ته ورغلی، نو تحصیلدار به ورته راپاڅېدلی ورغاړې وتی به یو په ملا بیا والا ټپ ورکړی، یو بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده. نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې واه ښځې تحصیلدار صاحب له چې وی راغله داسې او ته په کورسۍ کې راپورته شه وراغواړې ورته و په دې ملا یې وټپاوله او بیا راته ووایي چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده. نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي رایایي. نو ښځه ورته وایي چې دا د غلو زوی له تشریف یایي ده. وی چې ته وګوره نو د ما د غلو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ته ووایي په کورسۍ کې کېنه. اوس افریدي خو داسې دي او ته چې چېرته تانې ته لاړ شي تاسو ټول تلي ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی. ما ته معلوم یې تحریر ته لاړ شي. مرزا صاحب سلام علیکم. ادا څنګه یاست؟ علیکم. دلته او تا خروس نه زړه بوټ وځي د خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې ایس ایچ او صاحب ته ور مخامخ شي. دلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان مې په تانه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې کتلی دی. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا، شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا، رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا، رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه. کله په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه، په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به په تا مینی. او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذرې عمره پروا نه لري. د مثقال ذرې هم تاسو خیال تاسو ځان ته وګورئ. نن د بندګانو څومره تابع دی. د بندګان یو سر له ورشي ډېر ټیټ ته پاس کې تللی او چې ورشي نو چیټ ولیکي چې دا چیټ دننه ورکړه چې فلانی خان راغلی دی تا سره ملاقات. اوس هغه افسر د دوه نوم نه نو ته ورته بار ناست دی انتظار کې. زه درته په ایمان وایم چې ځان ته څه وایي ځان ته څه وایي. او زه ورغلی یم ما نه چک لېږلی دی او نه مې جواب لېږلی. هر دلي دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وجې اطلاع به ورته دی د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوسه نیغ والله د یو نه یې نو الله د لکونو کړي یې چې د یو شوی لکونه به ستاسو د هر څه به ستاسو. نو یو الله هم پرېښی دی الله تاسو پرېږدي. او په قیامت کې به هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. زما قانون درته راغلی او زما قانون تغییر کړو او پرېښو. کذالک الیوم تنسی نن ما هم ته پرېږدي او هیر مې کړي.
چې تا زه هېر کړی وم په دنیا کې نو ما ته هېر کړې. الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخته ورځ او د الله دربار او الله تا ته وایي چې ته ما هېر کړې. بیړه دې د پلار او د نیکم تباه شوه که نه؟ لرګ شوي که نه؟ نو عزیزانو یو ذات سره لګاو هر څه به ستا شي. ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې الصوم لي وانا اجزي به. روژه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به. روژه زما ده او د دې په بدل کې به روژهدار ته زه ورکړلی کېږم. الله وایي ستا د روژې په بدل کې به زه درکړلی کېږم، زه به ستا شم. اندازه وکړئ چې د یو روژې په بدل کې الله به ستا شي. نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شوه که نه؟ دا څه ستا. نو دې وجې نه عزیزانو لږ سوچ وکئ او یو ټکی مې ورورولۍ واورئ چې دوه شیان لري چې هغه به د قیامت په ورځ بلکل د بخښلی کېږي. یو پردی مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلی وي دا به نه بخښلی. او یو غرور تکبر ځان ته ذمیل دا به نه بخښلی. دا زه ټکی دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او ابدالآباد دپاره د سړي بیړه تباه کړي. شیطان څومره مشهور شی دی. 6,00,000 کاله یې د خدای عبادت کړی و. 6,00,000 کاله او د ملایکو ساس پاتې شوی و. یو ټکی وکړو چې د آدم علیه السلام لاش تیار شو او ملایکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړئ. نو تمامې ملایکې ورته په سجده پرېوتې الا ابلیس، مگر شیطان انکار وکړو ولاړ پاتې شو. الله ته تپوس وکړو چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چې ما تا ته حکم وکړو چې سجده وکړه په عمل یې ونه کړه. نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا زه او دې ته سجده خلقتني من نار وخلقته من طين. زه د اور نه پیدا یم چې پاک شی دی او دی د خټې نه پیدا دی، زه څنګه دته سجده وکړم؟ خدای وایي ښه تا زما په مخ کې دا زه ولې ووایې؟ الله وایي زه خو زه یم، بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووایي شته؟ په سیکل د 5 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمروز نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کوي. په هغې پسې کسټم والا په یو لوی ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري آزاد یم کتو د دنیا کڼکا نه سایکل والا نړۍ بوټي کله په یو کوڅتي منډې وایي کله په بله کوڅتي منډې وایي. خدای م هلاک که چې هلاک شي، خدای م هلاک که چې هلاک شئ. نو تورې چای دي، دا تورې چای بېګاله تاسو څکئ نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی. دا څه چل دی؟ دا سمګلینګ دی. تاسو یو افسر وښایئ په دې پاکستان کې چې د هغې ښځې د پاکستان جامې اغوستي شته؟ بنګېږي یو افسر وښایئ چې د هغې ښځې د پاکستان جامې اغوستي. یو افسر وښایئ چې هغه د پاکستان جامې اغوستي. په کور کې لوښي وګوره، دا د پاکستان لوښي. دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی؟ د کوم ځای جوړ دی؟ دا سمګلینګ شو که نه شو؟ نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی، د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی؟ د پاکستان جوړ دی؟ د جاپان. دا ستا په کور کې لګېدلی دا سمګلینګ نه دی. کوم چې ستا کور ته راننوځي سمګلینګ نه شو، او چې کوم غریب په اوږه کړی او په کرۍ چا سره وړي هغه سمګلینګ. سمګلینګ پوډر دی. نن پوډر والا چې تاسو ونیسئ په جیل کې پراته وي، مزې چرچې کوي، خوري څکي، عیش کوي.
پوډرو والا چې راونیسي خرڅونکي جیل نیل ته یې مه پرېږده، خو چې څنګه دې ونیو په ځمکه یې څملله او ته به ورته ونیسه او کیمه یې کړه. نن د پاکستان بچوي تمام د پوډریانو د لاسه تباه او برباد تباه شو. بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنټ چلیږي پولیس والا ورشي راونیسي د بلو پرنټ چډور بلو پرنټ دی چډور بلو پرنټ چې ونیسي تا عدالت ته یې بوځي مجسټریټ وایي چې دا چې بې لیول کیس دی بې لیول وایي ته خوله کې دې دومره دانه وخې په خوله کې دې ناسور راوخېږه پوډر بې لیول کیس دی چې قوم بچوي او د قوم سړي ټول تباه او برباد کړه هغه بې لیول کیس وکیل پیسې والی شو دغه ورپېښ کړي دا بې لیول دی ما ته دومره ضمانت دی کیمه کول پکار توبه وباسه یار وخت یا الله د خپل ګرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معامله کوه خدای استاد سید امتحان تابع نه لم. الله فرمایي کأنهن الیاقوت والمرجان دا د جنت حورې به د یاقوت او د مرجانو په شاني په رنګ او په صفایۍ او په خوبصورتۍ. دا هغه سړي ته به دا انعام هغه سړي ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه ونه کي اراده د ګناه وکي او ګناه ونه کي نو هغه له به وایي په قیامت کې سپیشل 2 جنته میلاو شي او ومن دونهما جنتان. الله فرمایي د دې نه سوا به نور جنتونه ني او دا 2 جنته به انعام دې سړي ته میلاوي. نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې دی هغه په اراده باندې کی او په اراده کې بیا هغه به کیږي چې ګناه ته وکي ګناه دې ونه کړه نو دا ګناه به لیکل کېږي نه او کله نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه او ته پاتې شوې نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عمل نامه کې په نیکۍ کې ولیکل دا اراده دې وکړه چې لانه سره نن وړو ورته دې ملاو شي غریب دی کور ته ورځم چې وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان لره وړي او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه ورنه راغی نو دا نیکی دی الله پاک ذکر کوي. عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خدا د دې اراده خرابې دي کنه. نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کېږي او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کی نو دا نیکی لیکل کېږي. سره د بے پروا ذات سره د بے نیاز ذات الله پاک انسان په سره څومره کرم کړي او څومره مهرباني ورته